السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دا دی بخت الله بهار یو ځل بیا هم حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. موږ د خطاطۍ په برخه کې د نستعلیق خط زده کوو. څنګه کولی شو چې د نستعلیق په خط باندې موږ عریضې په ښکلي شکل ولیکو. په پوهنتون او ښوونځیو کې د نستعلیق په خط ښکلې لیکنې وکړو. خپلو دوستانو او ملګرو ته په ښکلي ډیزاین باندې د مبارکۍ پیغامونه ولیکو. د دې ټولو پوښتنو د ځواب لپاره موږ د یوټیوب دا چینل تاسو ته جوړ کړی دی تر څو تاسو ته د یادو شویو پوښتنو ځواب پر لاس درشي او تاسو وکولی شئ چې نوموړي پوښتنو ته په خپله ځواب ووایئ. که تاسې غواړئ چې د خطاطۍ په برخه کې زده کړې ترلاسه کړئ زموږ د یوټیوب د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. موږ به هره ورځ تاسې ته د خطاطۍ په برخه کې نوي لوستونه در وړاندې کړو او تاسې به وکولی شئ چې په خپلو کورونو کې د یوه قلم او پارچې په لرلو سره د خطاطۍ هنر زده کړئ. موږ د خطاطۍ په برخه کې د نستعلیق خط پیل کړی. د نستعلیق په خط کې موږ د سواد توری تر پای پورې ورسوو. سواد توری مو د الف څخه تر ی پورې له تورو سره ګډ کړ. نن غواړو چې د توی په مرکب باندې پیل وکړو. څنګه کولی شو چې د توی له توري سره د الف ب جوم دال ری سین سواد توري ګډ کړو. نن د توی له توري سره د الف څخه تر سواد پورې توري ګډوو. یعنی دا زده کوو چې څنګه د توی الف توری لیکلی کیږي، توی له ب سره څنګه ګډیږي، توی له جوم سره ان تر سواته پورې زده کوو. د خطاطۍ د زده کړې لپاره تاسې باید یو دانه د پرې نوکې مارکر ولرئ، یعنی هر هغه قلمونه چې نوکه یې پرې شوي وي. که چیرې تاسې مارکر نه لرئ نو باید د کړکي او مشواڼۍ څخه ګټه واخلئ. راځو په لوست باندې پیل کوو. د توی توری له الف سره په دې ډول ګډوو. د توی توری له ب سره په دې ډول ګډوو. په پام کې ولرئ چې دې ته توی هم وایو، زوی هم ورته ویلی شو، او دې ته ب هم ویلی شو، ت هم ورته ویلی شو، ث هم، ټ هم ورته ویلی شو. همداسې نور هر هغه توري چې نوموړی شکل ولري ورڅخه جوړولی شو. توی له جوم سره یعنی د جوم باید د یوې هګۍ شکل واخلي. که چیرې موږ یوه هګۍ په دې جهت باندې کیږدو باید د جوم هم په شکل جوړ کړي. جوم هم دی، چ هم ده، خ هم دی، همداسې نور توري فرض کړه لکه ځې داسې نور توري هم ورڅخه جوړولی شو له دغه شکل څخه. توی یا زوی له دال سره په دې ډول ګډوو. یعنی دا زوی هم دی، توی هم ده، دا دال هم دی، زال هم دی، ډال هم ورته ویلی شو. توی له ری سره څنګه ګډوو. دې ته زوی هم وایو، دې ته زی هم ویلی کېږي، ګې هم ورته ویلی کېږي،
ړې هم ورته ویلی کي، همداسې نور توري هم ورڅخه جوړولی شو. او تویرې په دې ډول هم لیکلی شو. کله چې موږ ساحه کمه ولرو نو بیا په دې شکل لیکو. توی سین څنګه لیکلی کیږي؟ توی سین په دې ډول هم لیکلی شئ. توی سواد په څه ډول لیکلی کیږي؟ د سواد او توی شکلونه عموما ډیر سره ورته دي، فقط توی چې دی خاخ نه غواړي او سواد خاخ غواړي. راځم همدا لوست یو ځل بیا درته لیکم تر څو تاسې ښه ورباندې پوه شئ او ذهن مو ورباندې خلاص شي. توی له الف سره، توی له ب سره، توی له جوم سره په دې ډول ګډوو. توی له دال سره، توی له ری سره په دا ډول ګډوو. توی له ری سره دا ډول هم ګډولی شو په کوچنیو ساحو کې. توی له سین سره په دې ډول ګډوو. توی له سین سره په دې ډول هم ګډولی شو. یعنی کله چې موږ ساحه لویه ولرو، توی له سواد سره په دې ډول ګډوو. هیلهمند یم چې زما نننی د خطاطۍ لوست به ستاسې د خوښې او فسان وړ ګرځېدلی وي. ما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې زموږ له لورې هره نوې اپلوډ شوې ویډیو په اسانۍ سره وګورئ. د خطاطۍ په برخه کې هره ورځ نوی لوست زده کړئ. ښه وخت درته غواړم. تر بیا ښې چارې د الله په امان.